د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم، پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د یوه بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوي. نتانیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 20 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتانیاهو به په دغه 3 ورځنۍ کتنه کې چې د اګست له 13 تر 20 یې ترسره کوي د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره وګوري او په کیف کې به د بابیان یار له یادګارۍ څلي څخه لیدنه وکړي. دغه څلي د هغو له 33,000 زیاتو یهودانو، اوکرایني ملتپالو، روما ټبرو، همجنسپالانو او د نورو په یاد جوړه شوې چې په 1941 کال د جرمني نازیانو لخوا وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي د اګست په 1 له اسرائیل سره د آزادې سوداګرۍ یو تړون چې یو میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارډ او 340 میلیون ډالرو ته رسیده. هغه وسلوال کس چې د ناروې هیواد د پلازمینې اوسلو په یوه څنډه کې پر جومات برید وکړ ونیول شو. پولیسو د دې کس په کور کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندلی چې ګمان کیږي د هغه په وسیله به وژل شوي وي. د تېرې شنبې په ماښام د اوسلو په څنډه کې د النور جومات د دروازې ښیښې تر ماتولو وروسته جومات ته ننوت او د یوه تن لمونځ کوونکي لخوا بې وسلې کړی شو چې وروسته بیا د پولیسو لخوا ونیول شو. سیمه ییزو رسنیو دغه کس 20 کلن نرویژنی معرفي کړی دی. په دې پیښه کې بریدګر او له هزارو کسانو په سطحي توګه ټپیان شوي دي. د ناروې پولیسو تر اوسه پورې د برید کوونکي کس د برید د انګیزې په اړه رسمي ریپورت نه دی خپور کړی. خو دا یې تایید کړی چې پر جومات د برید پر مهال یې زغروال واسکټ پر تن کړی و او د چاقو تر څنګ یې 3 وسلې له ځان سره درلودې. ویل کېږي کله چې شکمن برید کوونکی جومات ته ورننوت هلته تر 3 کسانو ډیر موجود نه ول. 2 تنو ځانونه وژغورل او 3م تن چې یو 80 کلن کس و له بریدګر سره لاس او ګریوان او هغه یې ځمکې ته راوغورځاوه. ظاهره په دې نښته کې 2 ډزې شوي دي خو مرمۍ یې پر چا نه دي لګېدلي. د بریدګر په کور کې یو جسد موندل شوی. د جرمني خبري اژانس د یکشنبې په خپل یو راپور کې لیکلي چې د بریدګر د نیول کېدو وروسته پولیسو د هغه په کور کې د تلاشۍ پر وخت یوې ځوانې میرمنې جسد موندلی چې د شواهدو له مخې قتل کړل شوې ده. پولیسو تر اوسه د دغه بریدګر د اصلي اهدافو او د برید د انګیزو په تړاو معلومات نه دي ورکړي. خو دمګړی داسې فکر کوي چې دغه یو ترهګر برید و. د دغه راپور له مخې په اوسلو کې د پولیسو ویان ویلي دي چې د نیول شوي کس د انټرنیټي او په حواله رسنیو کې د فعالیتونو په تړاو هم تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې له قوله دا خبر ورکړی دی. د خبر له مخې نږدې 20 کسان په کراچۍ کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلې چې له امله یې ډېرو سیمو کې برېښنا پرې شوي او د ودانیو چتونه هم راپرېوتي دي. بارانونو تر ټولو ډېر زیان دې ښار کې چې 20 میلیونه وګړي اوسي اړولی دی. اټکل کېږي چې دغه بارانونه به نن کم شي او څپه به یې له وچې د دې بندري ښار سواحلو ته واوړي. د جرمني ډي پی آی خبري اژانس د پاکستان د پوځ یو ویان له قوله ویلي چې وایي پوځ او ملکي کارکوونکي له سړکونو د اوبو د خالي کولو هلې ځلې کوي. او دا هم د پای خبر. په چین کې د لیکیمیا توپان له امله د وژل شویو شمېر 22 کسانو ته لوړ شوی او شاوخوا 14 کسان لا درکه دي. ختیځ ساحل کې له تایوانه د تیر شوي یو ځواکمن توپان چین سینکیانګ ایالت کې د 15 میلیونه کسانو ژوند له کړاو سره مخ کړی او شاوخوا 1 میلیون کسانو خپلې مینې پریښي او امن ځایونو ته لیږدول شوي. په ونجو ښار کې ځمکه ښویېدلې او سیلاونه لامل شوي چې د قربانیانو شمېر لوړ شي. هلته توپان شاوخوا 40,000 کورنیو ته زیان اړولی. په یاده سیمه کې د کورنیو او کرنیزو ځمکو له منځه تللو له امله مالي زیانونه 2 میلیارډ ډالر اټکل شوي دي. د رپورټونو له مخې په شانګهای او شاوخوا ښارونو کې توپان لامل شوی چې 3200 پروازونه لغوه شي. د لیکیمیا توپان چې لنډه کې چټکتیا په سرعت کې 190 کیلومتره وچې ته په رسېدو یې سرعت 1 ساعت 15 کیلومترو ته ښکته
شوی دی. د چین له شانګهای تیر شوی او د شاندونګ ایالت پر لور روان دی. لیکیمیا روان کال په چین کې له 9 یو لوی توپان دی. وړاندې چین د بیړنیو چارو وزارت ویلي و چې بیړنۍ ډلې سیمې ته استول شوي چې د مرستندویو کارونو لارښوونه وکړي. د شانګهای سواحلو کې زرګونو خلکو ته نورو سیمو ته د وتلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ.